سلامونه او نیکې هیلې درنو هیوادوالو. عبدالباقي رشید یم. زه په خپل وار تاسو ټولو درنو هیوادوالو ته د کوچني اختر پر رسېدو له کبله مبارکي وایم. خدای دې چې تاسو یو ښه او خوشحاله اختر پیل کړی اوسي او خدای پاک مو ټولې نیولې روزي او کړي عبادتونه خپل دربار کې قبول منظورې وګرځوه. زه د 2 کالو راهیسې په جرمني هیواد کې ژوند کوم. په ده به تاسو ته یو څه لنډ معلومات وړاندې کړم چې د وطن او د نورو ملکونو یا نورو هیوادونو کې د اخترونو یا د روزو پرتله ووایم. اخترونه او روزې څومره چې په خپل هیواد کې له خپلو خلکو سره له خپلو ولسونو سره خوند او ښه والی لري، هغه په نورو هیوادونو کې هغومره نشته، ځکه چې دلته څه فرهنګي و مذهبي و نور ټولنیز توپیرونه شتون لري. نو په خپل وطن کې ټول خلک کولی شي په عین وخت کې خپل اختر خپل روزې په خوشحالۍ سره ولمانځي. هلته ټول مذهبي دومره اقلیتونه نشته، ولې دلته شته. دلته به یوازې هغه کسان چې هغوی په هغه مربوطه سیمې کې اسلامي یا خپلې مذهبي ټولنې لري، هغوی په خپل منځ کې اخترونه او روزې او د مذهبي مسایل ولمانځي. خو بیا هم خوشبختانه په دغه هیواد کې پوره ازادۍ او پوره د مذاهبو ته د درناوی هغه اصول مراعات کیږي. هر څوک کولی شي په خپل مذهب، په خپل دین، په خپل کلتوري کوم شی د په خپل خوا کې په غټ ډول سره مخکې یوسي، ویې لمانځي. لله الحمد په کوم ځای کې چې موږ دلته استوګن یو، دلته هم زموږ هیوادوال افغانستان نه ډېر د هرې ژبې د هر قوم خلک شته. دلته موږ اسلامي ټولنه لرو، جماعت شته، تراویح پکې کیږي، د اختر لمونځونه جمعې لمونځونه پکې ادا کیږي. همدارنګه یو کوم فرهنګ یا دود چې موږ په خپل هیواد کې درلود، هغه دلته موږ په ښه توګه سره ترسره کولی شو. افغانان د یو بل کور ته ورځي، د اختر خوشحالي لمانځي، همدارنګه مشترکاً د جمعې لمونځ ادا کوي، د اختر لمونځونه ادا کوي. دغه د دې هغه د مذهبي لمانځلو بهیر ده، ولې هغومره خوند و هغومره ښه والی چې په خپل وطن کې هغه لا ډېر ښه وي. بیا هم په پای کې تاسو ته ښه اختر، ښې شبې او ښه ژوند غواړم. مننه.